د خپل کور نه هغه بار ووتو په موټر سایکل باندې او بیا واپس رانله. راپورټ وشو، په هغې کې سړي ونیوی شو، موټر سایکل برآمد شو د بارګین نه، هغه خرڅ شو. او د تر نن تاریخه پورې نه د مړي پته لګي نه د ژوندي پته لګي. د هغې د میندې خویندې په ژړا دي، میندې خویندې په تکلیف باندې دي، مړی نشته ویر شته. د کور دننه هم د خاندان او د چم زنانه چې دي هغه روزانه راځي، بهر هم دي، په جوماتونو کې هم دعاګانې دي. نو زما د پولیس کارګزاري ډېره زیاته صفر ده. نو موږ په هغه دغه کې د هغې بچي پلار رحمت الله به خپل خاندان ته د کلي مشرانو له اپیل کړی چې ما سره زما د بچي په بازیابۍ کې زما سره مرسته وکړي، ملګرتیا وکړي. نو د هغې دپاره سمدستي بنیاد باندې دا ډېره لویه غونډه وشوه او په هغې کې موږ دا کلکه اراده وکړه. موږ ګران عزتمن زموږ ایس ایچ او صاحب چې دی هغه هم راوغوښته چې تر دا ساعته پورې کومه کارګزاري ده هغه بیان کړه. زموږ مطالبه د جاینټ انویسټیګیشن ټیم هم ده. زموږ مطالبه دا ده چې زموږ په دې موجوده انویسټیګیشن باندې د سر اعتماد نشته، ځکه چې تر دې وخته پورې هغوی هیڅ قسم ته پرمختګ نه دی کړی. د هغوی تفتیش چې دی هغه په ځای باندې ولاړ دی، هغې سره زما اوښکې نه وچېږي. په دې کې مونږ دا مطالبه مو وکړه چې زما د کلي د خاورې پیداوار چې هغه ډېر لوی لوی خلک دی، په هغې کې یو جنرال طیب چې زما د کې پي کې د آی ایس آی سربراه هم دی، اگر چې هغه ریټایر دی خو که غوښه ډېره وسوځي د پیتۍ نه ښیي. نو مونږ د هغه نه هم دا مطالبه وکړه چې یا زما وروره ته دا کوړي د خاورې پیداوار یې، تاسو ټول نسلن چې هغه جرنیلان یې، د خپل کور د کلي د خاورې نه یوه مور یوه خور یوه لور هغه تا له اواز درکوي چې راشه زما اوښکې وچې کړه، هغه د اواز درکوي چې راشه زما بچی زما کوسې له راوله، هغه د اواز درکوي چې زموږ له انویسټیګیشن چې دی دا په غلطو لاسو کې دی. نو مهرباني وکړه ته د خپل آی ایس آی والا ته ووایه، سیکټر کمانډر ته ووایه چې هغه خپل انویسټیګیشن ټیم چې دی هغه په دغه کې واشي د دوی سره او په صحیح طریقې سره د دې انویسټیګیشن وشي او د مور او د خویندو د سترګې یخې شي. نو زموږ ډي پي او صاحب نه، زموږ ډپټي کمشنر صاحب نه دغه نه دا مطالبه ده. که نه د احتجاج لارې کولو دي یار، نن موږ سړک نه بندو، موږ چې ځو زه به د کلي خلکو له بیا دا اپیل کوم، په لوډ سپیکرو باندې به زه دا اعلان کوم چې تاسو لاړ شئ او راځئ چې د تاڼۍ مخې له کینو، هله به راپاسو چې دوی موږ له سړی راکړي. موږ به ځو په شوبره چوک کې به کینو، موږ به ځو انشاءالله د اسمبلي هال مخې له موږ به دا غواړو. موږ د دې وطن ورمن باشندګان یو. زه به د خپل بچو مطالبه کوم که نه. ملګرو د ډېر د افسوس خبره ده زموږ د ملګرو چې دا 24 ورځې وشوې خو موږ انشاءالله چپ نیو نه دلته کې به ډي اس پي صاحب هم ایس ایچ او صاحب هم هر په دوی مرض هر په درې مرض موږ هم دغه خبره ورته کوو چې زموږ بچی د دې کلي کې موجود و एकदम غیب شو آسو شو. خو زه به لږ افسوس هم وکړم چې زموږ اواز څوک هم نه اوري، هېڅوک په هغې باندې غور نه کوي. دلته زما لاروړ امین ناست دی، دې نه هم تپوس کولی شئ. مونږ په خپل سوچ باندې چې دی وایي چې افغانستان ته تللی دی، ډنګي ته تللی، ایران پورې مونږ ټلیفونونه کړي دي، ترکي ته مو کړي دي، یونان ته مو کړي دي. که مونږ داسې یو بچی راورسېدو نو مونږ ته وایو انشاءالله که راورسېدو نو مونږ ته پهله پته لګي.